پاکستانی پوځ پر کاروان ځانمرګي برید کې 9 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانیخیلو سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د موټر پر کاروان برید شوی چې په ترڅ کې 9 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامو اړیکو ادارې یا ISPR لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ځانمرګی بریدګر پر موټر سایکل سپور و چې د پوځ کاروان سره نږدې چاودنه کړې ده. ویل کېږي په دې برید کې 15 پاکستانی پوځیان ټپیان شوي هم دي. د پاکستان چارسنبالي وزیر انور الحق کاکړ دغه پیښه غندلې او وایي چې په برید کې ګڼ شمېر ساتونکي ټپیان شوي دي. د ځایي پولیسو په وینا پر موټر سایکل سپاره ځانمرګي د جانیخیلو په سیمه کې د ملیخیلو پوستې ته نږدې هغه مهال چاودنه کړې چې د امنیتي ځواکونو کاروان له سیمې تېرېدو په حال کې و. وژل شوي او ټپیان شوي پوځیان د بنو پوځي روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه کومې ډلې یا شخص د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ په وینا له برید وروسته امنیتي ځواکونو سیمه کله بنده کړې او عملیات یې پیل کړي دي. په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او د بلوچستان ځینو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې تر ډېره پوځیان او امنیتي ادارې په نښه کېږي. پاکستان په تیر کې د دغه ډول بریدونو پړه پر بلوچ بېلتونپالو ډلو او پاکستاني طالبانو ور اچولې ده. د یادونې ده چې د پاکستان پوځ څه موده وړاندې د ترهګرۍ ختمولو لپاره شمالي وزیرستان شوال سیمه کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي وو. په دې سیمه کې ګڼې امنیتي او پلاټونکي پوستې هم جوړې شوې دي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ ځپلو لپاره د ضرب عذاب په نوم پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې اوږده موده دوام وکړ. په دغه عملیاتو کې د سلګونه وسلوالو د وژلو ادعا وشوه. په ترڅنګ یې سلګونه زره ځایي اوسېدونکو هم د جنګ جګړو له ویرې د خپلو کلي او مینو پرېښودلو ته اړ شول. له دوی ګڼ کسان د پاکستان نورو کارونو ته وکوچېدل، خو ځینې یې تر ډیورنډ کرښې واوښتل او خوست کې د وزیرستاني کډوالو په پنډغالي کې میشت شول.